اکثر ملګري د دې شکایت کوي وایي یاره په ما باندې قرضونه دي، د دې قرضونو دپاره یو وظیفه راوښیوه چې الله یې نه ادا کړي، یو دعا راته وښیوه. نو د قرضونو د ختمولو دپاره په حدیث کې یو اسانه طریقه، یو اسانه دعا موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. علي رضی الله تعالی عنه یو روایت کې راځي، علي رضی الله تعالی عنه له یو غلام رالی او ورته ویل زما سره مرسته وکړه، زما سره تعاون وکړه، زه د خپل مالک نه ځان ازادول غواړم خو زما سره پیسې نشته چې زه هغه ته ادا کړمه. نو علي رضی الله تعالی عنه دې غلام ته ویل وی الا اعلمک کلمات علمنیهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی زه تا ته یو څو کلمې نه ښیم چې هغه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې دي. لو کان علیک مثل جبل صبیر دینا اضاه الله عنک، کو په تا باندې د صبیر غر دومره قرض الله به نه ادا کړي. هغه کلمات چې ته وې نو کو تا باندې د صبیر غر دومره قرضونه، صبیر یو غټ غر دی، یو غټ پهاړ دی، او هم نه قرض هم په تا باندې ستانه به الله ادا کړي. هغه دا کلمات وایا چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. دا کلمات وایا ستانه چې څومره قرضونه دي الله به ستانه ادا کوي. دا کلمات علي رضی الله عنه ورته وفرمایل چې دا کلمات ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم